د افغانستان په ختیځ نورستان کې د کامدیش دا سیند په مستۍ روان دی. د سندري شور ډکې څپې دا ډول ګرمۍ کې د ډیرو لمر وهلو پام راړولې. د دې سیمې طبیعي منظرو د سینې یخو هواګانو د دې کندهاري ځوانانو تندې هم ماتې کړې چې دلته په راتګ خوښي څرګندوي. دغه علاقې ته راغلی یم، دا ډېره ښه علاقه ده او دغه طالبان ښه امنیت نیولی دی، ښه اوبه لري، ښه خلک یې دي، ښه خوش اخلاقه خلک یې دي او هر څوک ته یې والا ښه امنیت نیولی دی، ښه خلک او ښه رویه زموږ څخه کوي. د اختر اوله ورځ مارچونه روان شوي یو، نن مو درېیمه څلورمه ده، دلته راشوه شوي یو، ډېر ښه هوا لري او ښه فضا ده، ډېر ښه خوند کوي، ډېر ښایستې اوبه یم دي او ډېر خوشحاله یو د خلکو سره زموږ خدمت کوي. ګوره نیت لري چې کېدای شي چې 6 شپې وکړي یا 15 یا 10 شپې او بیا مو اراده ده چې بل وخت بیا راسو نور ملګري راولو، په منظره یې راشوه شو او ډېر ښه علاقه خلک دي دلته. تقریبا د اختر د اوله ورځې ماسپښین موږ روان شوي د کندهار ولایت د سپین وردګ ولسوالۍ دلته راغلي یو. انشاءالله دلته مې نور هم اراده ده چې راسو او تقریبا 15 شپې ته مې انشاءالله اراده ده دلته. د مینهوالو سره دا غوښتنه ده چې دلته دې راشي، دا ځایونه انشاءالله ډېر په امن کې دي او دلته چې کوم خلک اوسېږي انشاءالله ډېر خوش اخلاقه، موږ سره یې ډېره ښه رویه وکړله او موږ د دې سره یوه نړۍ مننه کوو. دا د نورستان کامدیش ولسوالي ده، انشاءالله ښه ښایسته فضا، ښه سیندونه، ښه هواوې لري نو د مینهوالو سره دا غوښتنه ده چې انشاءالله ټول دا ځایونه انتخاب کړي. ښه ښایسته ولسوالي ده، ښه خوند کوي انشاءالله. سپین بولدک ولسوالۍ نه راغلی د کامدیش ولسوالۍ نورستان ولایت. دا لاره کې امن ښه و، ښه فضا ده، ښکلی ځای دی. د ټولو وروڼو دا هیله ده چې دلته راسي، چکر ته راسي او د پاکۍ خیال وساتي. د اختر لومړۍ ورځ باندې راغلی یم دلته او نور هم پلان شپږ ورځې پلان نور هم لرو دلته. وروسته به بیا ځو بل ولایت ته، بل ولایت ته نور به هم ګرځو انشاءالله. د خلکو وضعیت رویه ډېره ښه ده، ښه خلک دي، خوش اخلاقه خلک دي، خوش طبیعته خلک دي، ښه خلک دي. بلخوا د کونړ اوسیدونکي سیلانیانو ته د اسانتیا د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. وايي هغه سیمې چې سیلانیان جذبوي لارې او سړکونه یې خراب او اړین امکانات او اسانتیاوې ورته نه دي برابرې. کونړ او نورستان ته چې کوم دغه سیلانیان په زیات تعداد سره را روان دي، د دیو د مخې مطلب غټه ستونزه د سړک ستونزه ده چې دا سړکونه کچه دي. دیو نورستان ته ځي او نورستان سړک تر دې مهاله ډېر خراب دی. دیو کونړ ته چې راځي، بینشې ته ځي، دانګام بینشې ساحې ته ځي، هغه سړک هم خراب دی. داسې شیګل ته ورځي، شیګل بر شیګل ته ځي، هغه سړکونه هم خراب دي. دغه طبیعي ښکلاګانې دي، ځنګلونه دي، نښترې دي او دغه سیلانیان غواړي چې دغه ځایونو څخه لیدنه وکړي. خو بدبختانه دغه سړکونه خراب دي تر دې مهاله او چې دغه سړکونه جوړ شي او تر څنګ یې مطلب د سیلانیانو ته اسانتیاوې برابرې شي په کونړ کې. دیو دپاره د مطلب هوټلو سیستمونه جوړ شي، دغه خیمو سیستمات جوړ شي، دغلته په دغه ځایونو کې چې سیلانیان ځي چکرې وهي، دغه نورستان ته، بینشې ته، شیګل ته، دغه نورې طبیعي ښکلاګانې چې کوم غرونه لري دلته ځي، دې ته د هوټل سیستمونه، د خیمو سیستمات او نور سیستمات د برابر شي، اسانتیاوې د برابر شي. انشاءالله په آینده کې به دلته کونړ ته د سیلانیانو شمیر نور هم زیات شي. د کونړ دانګام، شیګل، بینشې او د نورستان کامدیش او مرکز پارون هغه سیمې دي چې په زرګونه هیوادوال ورمات شوي دي. محیب ماموند، زیرک یوټیوب، نورستان کامدیش.